هلکه دا څنګه چل یاره ګنټه م تېره کړه د اسلامي پته نه لګي دا دې درلم او اوس درلم او دې ځای کې م خو هلکه راځه که نه زه به او بخیر مولدکي اختر مبارک شه روژې ته څنګه اخي جوړې وایه که خیر دی څه دې مبارک شه اختر اختر خو مبارک تراویح دې کړي ما خو هسته کړي دي چېرته یې مخه کړي یاره بس زه خو داسې ووتم اختر مبارکي مې خلکو له ورکوله خو مله چانسي قسم د ډېر سخته نه خفه یم والله بس خفې په څه خبره ما ته ووایه وایي څه چل وایي څه چل دی دا رمضان لري نوې جامې مې کړي دي او ته مې ښکلې کېړې دې مو اغوستې دي او زما خو چپړې مې نشته مړه دا خو نوې چپړې دي خدای نیک باسته په دې کې ته څه ګورې ته ورته ګورې میراتې شوي دي ته ورته وګوره نو زه څه وکړم ووایه ته څه وکړې یو کار نه کوو چې خیرات را باندې وګټې اوبه ګټم که نه خدمت وایي مړه چې مړه ته مې خوسته نه وي چپړې والي نو زه خو مړه اختر تېر شو وایم اختر تېر شو د خدای نیکبخته ملګري چکر ته ځي هغوی سره به چکر ته لاړ شم که نه نو ښه زه داسې کار کوو چې دغلته مې یو ملګری دی افتاب نوم یې دی او راځه د چپړې له او هر قسم چپړې ورسره ملاوي نه مړه هلکه هغه خو ما نوم اورېدلی و ډېر مشهور سړی دی راځه راځه ځه مخکې شه زه ته ووړه چانسي ریټونه ښه دي مزېدار ریټونې چپړې مو ښه مزې زه مخکې شه زه ته ووړه راځه که نه راځه زما نوم هم چانسي دی ته زما دا چپړې ولیدې مردکې نو ویې مې خو زه راځه ګورو دکان یې څه دودونه وې که نه راځه خدای مسلمانه والله اختر تېر شو نن درېیمه د اختر ورځ ده که نه او غونډ هم د 500 روپو خرڅ کړی دی خو اوس چېرته خدای چانس ولګوي چې هلکې چپلې دا پې وباسم که ښې دی که نه بیا به کار ښه شي بیا به لاړ شو مارکېټ ته په ناشتک مناشتک به راوړو ځکه سرمن خو خلک نه لري خو ځه السلام علیکم سلام علیکم څنګه چل دی دا څوک دی لیونی غوندې کې نه دی دا دې راکوشه ډېر ښکلي ځای دی دا مې ملګری دی او پر یاد یې راته وکړي یاره چپړې مې ځلېدې واغه دغه څنګه مې راځه زه ځلېدم تا لکه وګوره چپړې دې کې ځان د خوښې کشه څوک یې خپلې خدای مسلمان دومره شقا بوی کوي په غولو په سوټو کې در راوستل ای به مړه خیر زما چپړې سوری وي نو هلته په سوټو کې شقا غریبي دی ښځه پرېږده وه داسې کار وکړه هلکه چپړې پکې په خپلې وګوره ده د خپې ورکړې وو بس ځان له خوښې کړه زه به له راوالم راواله شاباله کومې دې خوښه دا ورکوله ته وګوره دا دې خوښې دي څه وایي چانسي والله دا خو ته مې تولې دي ما داسې تولۍ ظالمه دا خپلې ته دا دونه بار ده نه وي ټیکې دا کېده وه که نه بله راواله نه نه دي صحیح نه دي دا له معمولي پونده تې لکه بار ده دا راواله ځه نه دا وګوره ورکه دغه ورکه ستا په شان تورې مې ورته ګورې وګوره مبارک شه مبارک شه نه لږ ځای په تېرې په چمیار کټ کړي ښه ما ته غوږ کېده ورته چانسي دا صحیح دي که نه پرېږده ته نه دي صحیح هغې نه هغه پونده بار وه او دې نه چپړ دا لږه غټه ده دا هم نه دی صحیح بله راواله ځه بله در راوالم مستګ ووایه ښه زه در رالم سپری در رالم ښه وګوره هلکه تا سپلی زما په خپل برابر ښه یاره چانسي منم دی ښه مبارک شه مبارک شه مبارک شه چانسي مبارک شه پیسې راکوه پیسې نه ما ته غوږ کېده وه که نه دا تاسو چېرته خوان کې دا به دا کولاوی بیا به بندې داسې کار وکړه دا کېده و دا نه دي عالم ولا دا نه وي ټیکو مړه څنګه علي نو دا خو څومره ډېرې شوي ښځې داسې کار کوم ما ته غوږ کېده وه زمونږ څه کار دی او زه واپس خو بیا راشو خیر موږ پرې لږ سوچ هم وکړو سلاب هم وکړو صحیح ده نو بیا به له راشو نه ته چېرته دی چې کوم کلر دی خوښي بارسلو کې بیا راشي زه چې ځو راځه ته راپاسه ته زما نه ښه پوهېږې د خدای مسلمانه بار به درپسې خلک خاندي دا غټې دي او دا وړې دي ته زما نه ښه نه پوهېږې راځه که نه صحیح ده مړه چانسي قسم دی هسې لانجې دې راغوستې خو دا چپړې راله واله که نه ګوره مردکي ته زما نه ښه نه پوهېږي ټیک شو خو تا له ما نه اخیستې ما به ته ډارک انکار کړی وی چې نه علم ده نه خو چې زه دللم چې یو ښه څیز خو ولوالم که سبا چا نه تپوس
څوک درنه تپوس کړي چېرې دا د له چا اخېستي نو ما به یادې که نو تا به یادومه نو د دې نه خو هغه نه اخیستې ښه دي زړه دې را رسقا کړو مړه زه د له اخلم او ته راځه دا پیره بیا ورځو ته خواښې که چې ټیک وي برابر وي په سپو کې به یې واچوو راځو به هغه زوړ دوکان ته به ورځو که نه هغه افتاب د نورو کې خو ډېرې ګرانې وي خو مغې له دې ورولم که نه همې مرګری دی ګوره ګزاره به هم راسو کي راځه الحمدلله راځه خدای پاکه ما څه چې بس کې به نو مړه بس السلام علیکم وعلیکم سلام زما څنګه خیال چې د بل ځای کې خوښې نه شوې ښه نه نه زمونږ څه کار وي ښه ښه ته مې چې سبا به راکړو راشه که نه دې د چپلې دغه کړه راشه راشه مړه زمونږ ستا دوکان خوښ دی ولیم خپل راواله ما وګو ته کې چې وروخي چې خدمه یو لیشته د خدای مسلمانه چپړې خوښ کړې کا بله جانجي قسم دی نو ما خو څه دا چورو نو ما به خپل را پرېوتې خیال که وخت پکې د میخ لاړ نشي مړه هغه دې بیا راواغ وختي چې راغستې وي سبا به بیا ګیلې کوي چې جوړه چپړې را لوانې غېستې دا خدای لیونی راوستی دی هغه شوده دی دا تا کومې خپې ده دا خو د دې ګسې خپې ده دا هغه وباسه دواړه دغه پکې ورکړه نه دا ټیک دی دا څه دي ته چپړې وګوره څنګه دي مړه چپړې څه دي که نه نو وایي دا چې ته خو پکې د قدم واله څنګه دي وایي دا څنګه ښکلي دی نه 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 وباسه ولې نه دي دا رنګ مې نه دی خوښ لرې بله جوړه وباسم نه لرې که ډېره که زه تا ته خبره کوم وخت کېده به دا تاهلي کو هغې اخلي پخپوکې هغه کوتې پخپوکې ما ته دا ووایه خبره ما ته غوږ کېده که ته لږ را دې خوا کې ما ته غوږ دې زما تا ته غوږ دې له واله ما دا وباسه په سلام مشوره هغه ستا سره نه راځي بچه نه کنه دا نه دي یاګه کما بچو دا نه دي سیده وباسه مړه خو څه دي کنه یا خبره وره کنه یا یره کې مال دا راځي خو مې مکه وي ظالمانو چوکا د دوانه ته چوکا نسم دسم غربوم چې طرف باندې خطا کما ولیا دې مال هړو چو او زه هډو باځم دا بخپوکه دا تورې بخپوکه دا جما دا کولی دي دا په غټي دي دغه جما تر نو لمبر دي دا خپل دو خپل دی مامو جما تر نه خوخي خازه دا څه کولی دي کنه نو نه دي ټیک کنه اړه له سره ښه کې سمې کولی دي کولی اړو دي دا رنگ مې نه دی خوښ دا لرکا مانا نو خبره پويږي بس چیرې مو هي بل کار کوم پکېږي به تم نه خیر دی دا څه دي دا مړ څه دا غون وګوره او خایا مړم دا سونه غټي دي مړه وته نه دي ټیکه بل جوړه او ته جوړه بل راواله لږ نه دي کنه قسم دی بچو دا محمد دا خطوري ولا راواله کمی دا ډېر ښایسته دي دا نه دي دا اوبو کې م نه خرابېږي دا یا کمی دا ورخ دا او دقه راواله دواړه یو کلر دي خیر دی ښه وګوره دا څه رنګ یې بدل دی راواله دا بارانې دي دا زبردست دی باران کې نه خرابېږي مسوي نو ته وګوره پوهېږي دا څه دي کنه ولي دا سونه دا چاپړه بار دا نه دي ټیکې څه کار وکړو ما ته غوږ کېده دا راکړه زما کار دی دا څه وي اوس څه کې خبره وره زمونږ دغه ته یو ټک کار دی واپس خیر دی بیا راځو صحیح ده سودا مودا کو بیا به راشو صحیح ده که نه زه خو دیم بیا خو سټو باسه بله دا چپلې را لارې که نه قسم دی هسې لانجې کوي لکه خو دا ور روان سي خو هلندله که نه مړه تا خو مال اړس خاکو دا مړه ته ګوره وي تا مال اړس خاکو چپړې د لالم و چپړې چې خوښه کړو نو بیا چې لانجې کوي ګوره ما ته غوږ کېده د ځانه به معقول نه سازې تا ته ما یو پیره وی چې مې دله نه اخیستې ما به ته سکوټ انکار کړی چې اړو دله نو ستا په ما څه زور خو یار دوست مې راځه لمدله که نه مړه دا یار دوست دا بچاني د خدای خاطر وکړه ظالمه دا چپړې را لواله که نه راز په ځان دې ته را باندې کومه غواړې راځه چې مې دله وانه شي بیا له وایې راځه
دې کسان زما د اړه پوښ کول ده دا ولې نو راځي او چپړې اخلي او بیا وایي دا نه دي دا غټې دا وړي انا خدایه پاکه هغه دې بیا راغلی هفته به 200 پیسې نه پیسې ورکړې نه کا دا پر وسه داسې لوبه کوم که نه ته یاد ساته د قانون مطابق ښه دې د زه اسمان ستوري خندا پېره مړه راځئ راځئ زه ورشم ورسره ورکړم السلام علیکم څنګه دی یار خیر په دی دې جوړ سپورو خدای مې تاسو ته به یو ماړه یار والله ته مجيبه کار کې دا مې شو پیری لاړو رالو نه د چیر صد نه صد چې بوتل پرې دغه هغه څه کار کو کنه کومنګم تادی دا او دا لیکه چپړې دي کنه هلکه خپل خوښ ورکوم خپل خوخ راځي پیری له علم بازار ولا ترى ولا هلکه دې پیری له براله دی صحیح دي بالکل او راځي باندې کې غوري دا کوم دومره دمو هغه په برابر نه صحیح ده زه خبره نه چې کومه خور کې خبره بني او بالکل دا توله ده ها بل خبره وایه نو دې ته راشي ته وګوره ما ستاسو ستر دنده څونه پیغام دې ته وګوره دا څنګه دی وکړه ته بعد وکړه خیر دې ته وګوره ته زما په وګوره کنه ها دغ په غټیږي او دا روانه دغ په غټ دا نه غټي په غټیږي دا نه د دین نه غټیږي نو وړو کې خیر جوړه غټیږي کنه بل چې ته خیر هذا شنو کنه هيك دا ولا کنه دا ورګه وګوره دوه سره لګي یا وا وګي چې کومه پته ولګي ځه مالا صحیح دي یا لك مبارک شو مبارک شو مبارک ټیک دي کنه مالا نه یې ټیک لار کدا یار ټیک دي ټیک مالا صحیح دي کنه یار راځي مکو کنه یاره نو خلر کا کنه زه پوهیږم کنه نو هلکه ته په خپل کې کزو نو ته په پوکې خو بدی ښکاری کنه نه نه بالکل تو رخکاری ټیک دي پلان دا درا کوشا بل جوړه وګوره کو خوخي چې دا نه ټیک دا وباسه بل جوړه ها زه هم یو کار غدا شی ول ورکوم هلکه دا دا وګوره سیمپل دی ښه دا له مړم را لو چې خو هغه ته چې کا بوکه ده زمو وګوره شابه کنه ما خبرو کا کنه چې دغه حقوق کنه دغه بل جوړه مخکاری ښه دا صحیح دي ها دا نه ټیک مړه هلکه راځي مکو بس کنه دا یا نه ټیک کنه صحیح دي بس هلکه ته پیری له بالا چې نه کې ښه هغه خیالي وا زه ورګه خبره کوم ها مړه دا خو بګرانی می دا په سوري دا ستاده په 1500 روپۍ دي 1500 خبره وره ها د شکار وکړو کنه خوخي دي بالکل اوکے دي خزه د شکار کوم ما وکړه دا تعالی کده تکینا ها زه په 15 منټه کې راځم اول ته می سودا کړې بم راوړم چې راشم تعالی پیسې صحیح ده ټیک ده ټیک ده حضرت سګپ لګو زه صحیح ده زرا ده ښه صحیح ده زه او کنه د خدای مسلمانه ورته راځه سقا کومه یره بس زه د چپړې وړندوم کنه ها بس بیا غپ لګو ښه کاپلا جو وا وای انت کینه د خدای مسلمان اسخا ما خورک نو کوم ځای کې نه ما یاره دلته ورګه ښه هلکه دا خو لږ انتظار کوه کولې چپړې دي او کنه نو خو ګران دي خو قیمتي سیس دی قیمتي خو دی ماما دا موبایل دې په څو اخیستی دی د موبایل خبره پرې ده ها. ولې خدای مسلمان هغه کس خو را نه غیره که دا وایي څنګه چل دی یاره مړه اوس په راشي که نه ولې هغه یاره که په 9 بجې تللی و ها دا 10 بجې شوې ګنټه وښې شو را نه غی مړه نو به زه ورته ناست یم مازدیګر خو به راشي که نه یو کار وکړه ته پاسه ها دس چل وکړه ها د چپړو پیسې راکوه خوښې ده مړه نو بس ځه نو چې چپړو پیسې ما سره وي زه به دلته ناست وم نه ولې دا چپړې ته هغې د لحنې کونه ته په خپله ځان داخلې مړه ماما قسم دې هغه راته وي زه د لاړم که نه نو یو کار نه کې ها خو لاړې غیب شو او چې پرې درې درکمه یاره وایم دا خیرات غریب روانو کنه؟ ګټې ډېر غریب خجه خیر دی یو کار وکړه ها. دا یو خپرالی راکړه بله به ورځې چېرته وایم دس چل وکړه ها تا ته یم پرې به یې درکمه او ته به هم خوشحاله یې ملګری به دې هم خوشحاله شي خوښې ده او دې ته پېژنې ها؟ دې ته پېژنې دی ها د خدای مسلمانه ها تا ته یو خبر وکړم ها دا ته پېژنې ولې زما ملګری چیرې ستا ملګری زما سره د 15 کالو نه ګپ شپ دی ستا به اوس ملګری شوي د زمانه مخکې 3 جوړې وړي دي هغه پیسې ورته لا پاتې دي دا څه نو دا خو 3 کاله پس ما ولیدو ولې دې تا ته څه غل ښکاري نو غل نه دی ها
د غلو پلار دی دا صحیح ده بس دا چپل سپری درکم دلا ولا راکه کنه ماما غریبی کنه سم غریب خو مخکې درکم زه دې کدر کوجی سزي خم